د کہانی شروعات د پیټر نومې د تکړه ساينسدان کیږي کوم چې په خفیه طریقې سره یو پروګرام را شروع کړی وي. دا پروګرام ته مقصد دی چې موږ د خطرناک ایجنټان جوړ کو کوم ته چې نه هیڅ قسمه صدت مخصوصي ګو نه پکې ډېر نومې سسیز موجود وي. د کافي مخرند پس دوی اخر پای پروګرام کې کامیاب شي خو چې کله حکومت د دوی د خفیه پروګرام په اړه کې پته لګیږي د ما سره خبر لرا بن کې پیټر بیا د خپل ځان د بچ کول لپاره دوی ته هغه ملک هم پرېږدي. اوس دا کہانی پوره 15 کاله مخکې لاړه شي چې په دې وخت کې سنډیکیټ نومې یو طاقتور کمپنۍ دا غواړي چې موږ دغه پروګرام یو ځل بیا را شروع کو. هغوی په دغه پروګرام باندې خپله پیسې او بلها وخت لګوي خو بیا پکې هم ناکامیاب شي. اوس دغه پروګرام د دوباره چلولو لپاره دوی د ډاکټر پیټر پکارو. سنډیکیټ کمپنۍ مالک ډلډروګو نومې یو کس له د پیټر در پیدا کولو کار ورکړي. ډلډروګو د بلها کلونه راځي مسلسل په ډاکټر پیټر پسې وګرځيږي خو بیا پکې هم ناکام شي. هغه هغوی ته بیا د دغه ډاکټر د لور په اړه کې پته لګيږي د کوم نوم چې کاتیا وي. دوی ته اوس دا پته لګېدلې وه چې هم د دې په ذریعې سره موږ ډاکټر پیټر ته ځان ورسولی شو. داسې پوره توجه سره په کاتیا پسې په ګرځېدو شي چې ډېر محنت د پس اخر دوی ته د کاتیا پته میلو شي. کله چې ډلډروګو دا خبر د سنډیکیټ کمپنۍ مالک ته دورولو والی نو په دې وخت کې ناڅاپه دغه کمپیوټر څوک هیک کړي او دغه دفتر د ایمرجنسي واټر لیوازونه هم شروع کړي. بل سره هلته کې څومره هم ګارډ موجود و د مغز سره هغه چېرته خفیه ځای ته بوځي هغوی ته را پته نه لګېدله چې زموږ په هر یو حرکت باندې پټ په پټه نظر ساتلی دی. تېره مخکې چې هغوی په نور څه باندې پوه شو په هغه ځای کې یوه زبردسته دماکه وشي د سره وایي چې هلته کې موجود هر یو ګارډ مړ شي خو دې سره ډلډروګو پکې بچ شي او یو کس یې ځان سره دا ځای ته راولي چېرته کې چې څوک هم په هغه پسې نه شو ورتللی. هلته کې ورسېدو سره دې ګوري د دې ځای ټوپه ټوله ګارډ خو چا د مخکې نه وجلي دي. چې کله خوا دې خوا پام وکړي نو په دې وخت کې د باقي کسان هم ووجلي شي. هر چې کله بیا شاته وګوري نو په دې وخت کې یو تمانچه په لاس کس د مخکې نه هلته کې ولاړ د کوم نوم چې ایجنټ 47 وي. د داسې خطرناک ایجنټ و کوم چې ډاکټر پیټر په خپلو لاسو باندې جوړ کړی و. هلته په وجود کې داسې تبدیلۍ کړې وې د سره وایي چې دغه ناره هم په مکمله توګه باندې ختم شوی و. 47 د ډلډروګو نه په هغه ځای کې د کاتیا پتې په باره کې تپوس وکړي خو چې کله ورته هغه دغه د پتې ویل نه انکار وکړي نو دوی ورته مخ سر تمانچه راواړي. بس ډلډروګو سخت ویرېږي هر څه ورته ووایي چې پتې په ملاوېدو سره 47 په خاموشۍ سره دغه ځای نه په اوتو باندې شروع واچوي. خو په دې وخت کې ډلډروګو په ځان باندې پوه نه شو چې کله ټوپک ته لاس کړي نو هلته کې د مخکې نه یو بم موجود وي او یو مضبوطه دماکه وشي د سره یې وچوي چې ډلډروګو هم په هغه ځای کې مړ شي. په دې کې د سنډیکیټ کمپنۍ مالک ته د کاتیا خبر میلو شي د ده وجې هغه ټول نه خاص کس جرمني ته په هغې پسې ولېږي د ده وجې چې کاتیا په هغه ځای کې را معلومه کړي او زما خواله راولي. بل خوا کاتیا ښه په ارام سره په لایبررۍ کې ناسته وي او په ډاکټر پیټر پسې ګرځېږي. د دې نه خبره چې ټوله دنیا خو په ما پسې ګرځېږي. دې ته په خپله باندې هم دا پته نه وه چې خیر د ډاکټر پیټر څوک دی خو په حقیقت کې دا په خپله باندې د هغه لور وه. د صرف او صرف دومره یاد و چې په کوټوالي کې ما خپل پلار په خپله باندې لیدلی او دې سره یو تصویر یې ورسره هم و په کوم باندې چې د هغه مخ په سې طریقې سره په نظر باندې نه راته. کاتیا په خپله باندې هم څه عامه جنۍ نه وه بلکې هغې سره عجیبه عجیبه طاقتونه و. هی په هر یو څیز له ګوتې وروړی نو دې ته به د مخکې نه دا پته ولګېدله چې دې سره به مخکې څه کېږي. په دې کې ایجنټ 47 په خپله باندې هم جرمني ته راورسېږي. هی بیا د پولیس ډیټا هیک کړي او زر ته زر د کاتیا پته را معلومه کړي چې پتې په ملاوېدو سره خپل سامان ځان سره راواخلي او د مغز سرې په هغې پسې کور ته ورشي. د شپې په وخت کې کاتیا چې کله ویده وي په دې وخت کې ناڅاپه هغې ته داسې احساس وشي چې څوک په ما پسې را روان دي. په دې سره هغه زر ته زر ټوپه ټوله خپل زوري سامان راټول کړي او د خپل کوره بار ته روځي. کله چې ایجنټ 47 هغلته کې ورشي نو په هغه ځای کې ورته څوک هم میلو نه شي. چې کله بیا دغه ځای د دیوالونو نقشې ته پام وکړي نو هغه د مغز سرې په هر څه باندې پوهه شي چې هغه د ریلوې سټیشن اړخ ته تلېده او اوس دا کوم ځای ته روانه ده. بیا دغه ځای په ریلوې سټیشن کې د کاتیا ملاقات یو کس سره وشي د کوم نوم چې جون وي. جون هغې ته یقین ورکوي په دې وخت کې ستا زندګي په خطره کې ده او دا کوم کس چې پتا پې شوی دی دې ته چېرې هم ژوندی نه پرېږدي. یو داسې ایجنټ دی کوم چې بالکل ستا له وژلو دپاره تیار کړلی شوی دی او که چېرته غواړې نو زه تا له د زندګي بدلولی شم. ما ته پته ده چې ته په خپل پلار پسې ګرځېږې زه به تا سره ستا پلار په راپیدا کولو کې مرسته هم کوم. په دې وخت کې ایجنټ 47 چې کله هغلته کې راشي نو به دوی باندې ډزې شروع کړي. جون هم هغه سره په جګړه شي چې په دې وخت کې دغه دواړه د بلډینګ راوغورځي او د ریل پټلۍ له راشي. جون بیا دغه نه پسې ناز طریقې سره خپل ځان راخلاص کړي او سره د کاتیا په ټکسي کې کښېني. خو په دې وخت کې 47 نشان تر دې حده پورې تیزه وه چې د لرې نه ټکسي به بالکل په سر باندې ولي. بس سره مجبورن هغه دواړه هغه ټکسي په ځای باندې پرېږدي او منډې را شروع کړي. جون چې کله شاته وګوري نو ګوري چې 47 خو بالکل هماغسې په موږ پسې شوي ده زموږ د پرېښودو والی نه دی. په منډو منډو کې دغه دواړو ته چې کله په هغه ځای کې د امریکې امبیسي په نظر باندې راشي نو په دې وخت کې جون د خپل مزغون د کار په اخیستو سره په هغه ځای کې ډزې را شروع کړي. بیا سره هغلته کې فوجیان زر ته زر دغه دواړه راګیر کړي او ځان سره دننه بوځي. جون ته په دې وخت کې دا پته وه چې 47 په موږ پسې چېرته هم دننه نه شي راتللی. په دې وخت کې افسران د دوی نه تپوسونه را شروع کړي اخر تاسو دا ډزې ولې وکړئ. په دې کاتیا ته ځل بیا دا احساس وشي چې 47 هم په دې ځای کې هم را داخل شو. کله چې سکیورټي والا 47 له بیګ چک کړي نو په هغې کې ورته ښه په صفا طریقې سره یو سنیپر په نظر باندې راشي. د سره وجې هغوی د مغز سره هغه ګرفتار کړي او یوې بېلې کمرې ته یې ځان سره بوځي. او سر په هغه ځای کې 47 نه تپوس وکړي وایي خیر ته دلته کې ولې راغلې چې 47 ورته ووایي زما هغه جینۍ
هغه کار ته کوم چې په دې وخت کې په دې ځای کې موجوده ده. افسر ته په دې خبره باندې انکار وکړي وي سم کې نه ګنډس بدر نه پورته کما چې دې موقع د فیدې په اغستو سره همیشه دای سکور کې د سره وی چې ټوپک په خپل باندې وچلیږي او ګولې سیده پسیده دغه هتکړو سرجنګېدو نه پس دا هتکړې کولو شي او په دې سره هغه ټول پټول فوجان مړ کی. بیا د یو کس پکې وردی راواچي خو دې سره دغه شور جون ته د اندازه هم وشي چې سنتالیس دلته کې را رسېدلې دي. او د ما سره د تفتیشي کمرې شیشه ماته کی او سره د کاته دغه ځای نه په منډه باندې شروع واچي. خو بیا په هغه ځای کې د پولیس وال نه گاډي را پټ کو دغه ځای نه په منډه باندې لاړ شي. سنتالیس د مخ کې دغه گاډي نمبر نوٹ کړو سیده پسیده یو بلډینګ سر ته وخیچي. پلار کې جون بیا کاته ته وای بیا ته چې کم په پیټر پسې ګرځي دا پاسل کې ستا پلار دی. یو پروګرام را شروع کړو او په پروګرام کې هغه دغه 47 ایجنټ هم جوړ کړی دی. په دې وخت دغه دوه خبرې کوي چې په دې کې 47 په دوی باندې شاده اړه ډز وکي. هغه ګولې سي د پسې د کاتیا په لاس باندې ولګيږي چې په دې وخت دغه دوه په هوټل کې پناه واخلي. پازه کې جون بیا دې نور هم معلومات ورکول شروع کی. ستا پلار په خوفي طریقې سره یو پروګرام را شروع کړو چې کله حکومت ته پته ولګېدله ستا پلار بیا د خپل ځان د بچ کول لپاره ته په دې ځای کې پرې خو د ستانه لاړ ولې چې هغه سره دا یې ربا چې سن دا هم زما سره حکومت مړ نه کی. ستا پلار ته هم په وجود کې ګوتې وخړې دي د سره وای چې تا سره داس طاقتونه دي د کم په باره کې چې تا ته اوس لا پته نشته. په دې وخت کې کاتیا زر د خپل بیګه ضروري قاضونه روباسي چې کله بیا قاضونه په دیوال باندې لګي نو بیا د خپل طاقتونو په استعمالولو سره په خپل پلار پسې پګرځېدو شي. هي تاسو بلډینګونه په نظر باندې راشي د کومونه چې هغه ته څه پته لګيږي چې ما پلار په دې وخت کې په کوم ملک کې موجود دی. په دې کې سنتر د دې په کمرې کې راننوزي او په جون باندې تر دې د پروډزو کې د سره وای چې هغه پس مکه باندې راغورځيږي. بیا کاتیا ځان سره د بشکو نه پس بو هم زی او چې کله کاتیا پوش کې راشي نو ګوري چې د خود په کورسې باندې تړلې ما د مخه د 47 ولاړی په دې خبره باندې وتا ته زمان دی له هیڅ قسم ضرورت نشته ستر عمل کول نه پاره نه بلکې سندیکیټ کمپنی د بچ کول د پاره پتا پس راغلې ما کاتیا ته پوسو کې وته ما وجنه کبه باندې پرون دا دز ولو کو د لاس ته مې پاموکا 47 ورته وای هغه ګولې نه و بلکې د جی پی ایس ولا ټریکرو څه پس دې سره چې ته ما را معلومه کړې هبه دغه لاس اونیسی څه پس دې سره چې کاتیا ته خپل ټوپټ وځاړه یادونه را یاد شي ته پکې دا منظر هم را یاد شي په کوم وخت چې دې پلار دا پرې خودلې و او هغه ته نه تلو په وخت کې دې سره 47 هم او دې پلار ته را پته و چې دې ما داس طاقتونه ورکړي دي چې دا په خپل باندې خپل ځان ژوندې ساتلی شي 47 ورته وای وتا سره هم بالکل زما غونډه کې طاقتونه دي زما 47 نمبر دی او ستا 90 47 بیا د بغیر د کولا بخول دغه ځای نه لاړ شي او دې سره یو داسې پکې ورته را شروع کی کوم چې هر یو څه ځان ته راکاږي په سره کاتیا سخت ویریږي ورته چې هغه خپل ټول جون کې چرته په دومره سخت حالاتو کې نه وګیره شوی هغه چې کله بیا له غونډه کې سوچ کی نو هغه پاسانه سره خپل ځان را آزاد کی دا ته بیا د خپل پلان په اړه کې ته پوښتنه شروع کی چې په دې وخت کې سندیکیټ کمپنی ګارد په دی باندې حمله وکړي کاتیا د خپل طاقتونو په استعمالولو سره 47 تو وای چې ګارد په دې وخت کې د کم اړه خراره باندې چې هغه په مدد سره د پازه کې دیو نه پس بل ګارد مسلسل وجني نه سو پازه کې جون هم د دې مخ ته راشي چې کاتیا رقم په دې سره حیرانه پاتې شي ورې چې د دغه مخ ته صبر کړي با جون ورته وای زما ټوپټوله وجود د اوس پاینه جوړ دی د سره وای چې په ما باندې د ګولو هیڅ قسم اثر نه کیږي په دې وخت کې جون دغه سره جګړه را شروع کی او چې کله د 47 زوجل وای نو په دې وخت کې کاتیا په دز وکي په دې وخت کې د نشانه ګډه وډه شي او ګولې سي د پسې شي باندې لګي جون ورپسې په خندا شي ولته لاسنګ ایجنټ نشانه در نه هم خطا شو چې 47 ورته وای وی خطا شوی نه ده بلکې دا دی منسوبه ده چې په دې وخت کې ها پکې را شروع شي او د ټوپټوله کارت ځان اړخ تراخ کی بازه کې زبردست دماغ شي خو دې هر څه باوجود جون پکې وزل بیا بچي خو دې سره به هوش هم شي چې کله دغه بلډینګ په بار ته روزي نو کاته بیا 47 تو وای زما په دې وخت کې په سنگاپور کې موجود دي دا دوه اوس بغیر د وخت ځای کولو سیده پسې د سنگاپور ته لاړ شي په دې کې جون چې د کاتیا کور را معلوم کو دغه په کمرې کې بننوزي دغه نقشو ته په پام کولو سره د مغزري پوښي چې هغه ډاکټر په دې وخت کې په سنگاپور کې موجود دي دا خبر زر تر زر بیا سندیکیټ کمپنی مالک لور کی هغه بیا د سنگاپور په ایرپورټ کې سکیورټي والے موجود یو خاص کس له اطلاع ورکړي چې کاتیا د باغ ځکه په نظر باندې رااله نو د مغزري موږ بیا اطلاع راکړه په دې کې سنتر ستر مخ یې انداز وشي چې موږ باندې غزلبان نظر ساتري دي د دې بچي د پایلټ ور دی را پټکی بیا کاتیا له د دې ایرپورټ پټ د وته حکم ورکړي چې کاتیا د ټوپټول کې مون خپل ځان بچ کو بار ته روزي خدا ورته پته نه لګي کی زه خدای نه کې مون بچو ما خو بار کې را باغستلم ټول ته پورسه دوسر سنتر خپل تمانچه سیټ تکیک دي او خو دیو دي شي خو کاتیا له پازه کې خوب نه ورزي پازه کې د سنتر تمانچه را واخلي ټوټي کې د پارچه په دې باندې ځان پوها کما خدا ورته پته نه و چې په دې وخت دا معصوم غټه غلطي وکړه په دې کې سندیکیټ کسان غلطه کې راشي چې په دې وخت 47 بغیر تمانچه دا غوي سره په لاسو باندې جګړه را شروع کی د جګړه کسان ختم کینو غره بیا په سختي سره دا خبر ورکی دا حرکت بیا چر همونه کې خپل ځان د روح خوخینو الا دا دوانه بیا سیده پسیده د کاتر پلار خواله ورشي ته بالکل هغه ځو کم چې کاتر په خپل خوبونو کې لیدلو پازه کې چې کله پیټر بلا کړنو بعد خپل لور ته پام کړو په دې سره پسترو کې اوخ کې راشي په دې وخت کې خوشاله هم خو دې سره یریدل په دې خبره باندې نو زما لور سره زما ژوندۍ هم په خطر کې ده دا ټوپټو په دې وخت کې خبره کوي چې په دې وخت کې سنتر د دې مخه ته راشي پر سر پیټر ویریږي چې کې دې شي د زما د وجول د پردل ټکر راغلي دي خو کاتر ورته
وایي په دې زموږ سره دی او ما دا ژوندۍ هم ته بچ کړې ده. پرې کې سنتریس چې کړی د سنډیکیټ کسان ته پام وکړي د مخې سره ډزې ته نه پورته کړي. بیا پیټر وکاتیا ځان سری کو دغه ځنه په منډه باندې شروع واچي چې په لار کې جون کسان هغوی ودرې. پیټر بیا دې ته ونه لار خودل شروع کړي او بیا لشي د ماتبونه پس دغه بلډینګ ټوپ کړي. چې کله بیا لغون ته کې مخکې لاړ شنو په دې وخت کې سنډیکیټ کپنې کسان درو په مدد سره دی په ګاډو باندې گزارونو کې چې کلک راګیر کی کتنه بلا کوی شنو کی هو په داسې طریقې سره ګیر شو چې رپیته نه هم نشو وخلی. په اخر کې سنتریس په خپل باندې فیصله وکړي چې بس په خپل باندې دوی سره جنگي کما. هدا ګاډي نه بار ته روزي او د ګاډ په مړ کول باندې شروع واچي. هر څومره هم کسان وځني دغه په دوی سه کسان بیا د مخې ته راځي چې به سر دې په دې خبر باندې پوښي چې دې څنګه په تختیدو کې زموږ بهتري ده. په تختیدو کې هغه په دې باندې مډزو کی چې په یو داس باندې پیټر په خپل باندې هم ولګيږي. ها بس مکه باندې راغورځي. سنتریس په دغه ځای کې دغه سری مرسته شروع کی. پیټر ته بار دا خبره کوي ما دې ته پرېږدو تاسو لاړ شئ. که خپل پلار په دغه ځای کې سره پرېښودل نه غوښتل خو سنتریس په زور باندې هغه ځای را روانه کی. پر سنډیکیټ کسان پیټر ځان سره راقید کی او بیا په هغه ځای کې هغوی د پیټر نه په زور باندې دا فارمولې په باره کې تپوس وکړي د کوم فارمولې په مدد سره به چې دغه ایجنټان جوړول. په ځکه کې پیټر هغوی ته یوه خبره هم ونه کړي چې په دې سره د تکلیف د ورکولو دپاره هغوی ور یو انجکشن ووخي. په دې سره دغه د زړه درکندات نصیبات تېر شي حتی سخت تکلیف محسوس شي خو بیا هم یوه خبره ورته هم ونه کړي. بل خوا سنتریس هماغه شان لګیا وي او دوی کیمرې هیک کړي وي. دا کیمرو په ذریعه سره دوی یو ګاډ لوکیشن را معلوم کړو او دا منصوبه جوړه کړي چې باټو نه مخکې د فایر بریګیډ والا ترین کومه چې په دې سنډیکیټ کمپنۍ کې اور لګېدلې دی. بیا دغه بلډینګ د سپیکرو په ذریعه سره چیرمن له دا پیشکش ورکړي وکړي چې تا پیټر را پرېښود او دې په بدل کې زه به تاله کاتیا درکمه و چې دې خو تاسو ته هسې هم څه نه وایي او کاتیا د مخکې یوه ایجنټه ده. تاسو په درې په وجود باندې کار وکړئ په خپله باندې به درته د ټولې فارمولې په باره کې پته ولګېږي. چیرمن ته پیشکش خوښ شي او سنتریس ته وایي وي دا هلیکاپټر دی زموږ د بلډینګ په چت باندې راکوز کا. هغوی ته را پته نه وه چې په هلیکاپټر کې صرف او صرف کاتیا موجوده ده. کاته هلیکاپټر د چت په ځای باندې صرف په بلډینګ کې را داخل کی. د سره وایي چې د سنډیکیټ کمپنۍ بلا کسان ووجلی شي. په دې کې د اور د بجول دپاره فایر بریګیډ چې راغلی ته کې راشي نو په هغې کې دننه پټ په پټه سنتریس هم موجود وي. په دې کې کاتیا ته هم د خپلو ټوپه ټول طاقتونه احساس وشي. ها بالکل د سنتریس غونډه کې د کسانو په وجود باندې شروع واچي چې په دې سره چیرمن کسان زر هغه یو محفوظ ځای ته بوزي. سنتریس د مخکې نه په هغه ځای کې موجود و. چیرمن په دې سره د مخ سره دې په ډز وکړي او جون خپل د اوسپنې والا سره وړاندې کړي او ګولې ورله ودرې. بیا د جون او سنتریس ترمنځ نه ښه زبردسته جګړه را شروع شي چې په جون باندې ډزو هېڅ قسم اثر نه کېږي. د ده وایي سنتریس ورپسې د اوسپنې یو تار را واخلي او بیا ټوپه ټول بلډینګ بجلي دغه په وجود کې ور داخله کړي. د سره وایي چې دغه دا طریقه کامیابه شي او دغه نه هم دا دنیا پاتې کړي. اوس چیرمن پیټر ځان سري کړي او دغه ځای نه تښتېدو کوشش را شروع کړي. سنتریس او کاتیا دواړه په هغوی پسې شوي وي او په لاره کې چې پړله هر یو ګاډ مخې ته راځي ډز ترې نه پورته کوي. په دې وخت کې هغه دواړه اخر د بلډینګ څټ ته ورسېږي خو په دې وخت کې چیرمن پیټر ځان سر کړو او هلیکاپټر یې الوزولی. چیرمن پیټر له په هغه ځای کې دا دمکي ورکړي وایي دې نه پس به زه په کاتیا پسې راځم او هغه به ځان سره یې بوځم چې دې پورېدو سره پیټر سخت پریشانه شي. په دې وخت کې دغه ساه ګډوډه شي چې کله خپل سپری را واخلي کوم چې په اصل کې بم په آخري ځل باندې هغه د کاتیا نوم واخلي او د بم ډز پورته کړي. د سره وایي چې هلیکاپټر ایري شي. ډېر څه پرېدو سره د کاتیا زړه مات شي ولې چې کوم پلان سره د مړېدو دپاره د کړو ناڅه په انتظار وه هغه سره دی پوره 10 منټه هم په سې طریقې سره تېر نه کړلی شو. په دې کې سنتریس سره خپل مشر رنګ راشي کوم چې ورته دا حکم ورکړي موږ دا پروګرام په مکمله توګه باندې ختمول غواړو او تر هسې وکړه د کاتیا نه هم ډز پورته کړه. په دې وخت کې دا پته ولګېږي چې سنتریس په اصل کې د بل چا لپاره کار کوي. پیټر به هم د دغه کس دپاره کار کوي. د دې وجې سنتریس دغه بم والا سپری د پیټر په جیب کې ورکړې وه د دپاره چې ایمرجنسي په وخت کې د دا راز د همیشه دپاره ختم کړلی شي. خو دې هر څه باوجود سنتریس د کاتیا د وجلو نه خپل مشر ته ښه صفا انکار وکړي ولې چې هغه د خپل مالک سره دا وعده کړې وه چې به همیشه ستا د لور حفاظت کوم. هم په دې طریقې سره دا کهاني سر ته رسېږي. تاسو ته نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای